کې نه بس دوست ودرې دوست پاتې نه دی څه دپاره مې ودرې د دې دپاره دې ودرومه چې دا خبره رښتیا ده چې دا دویم هفته ده چې زه اورم چې افغانیان روان دي دا حقیقت دی جی بالکل حقیقت دی او ټول افغانیان روان دي او زم افغانه یم زم روان یم خپل وطن ته او ستا خو ما ته پته لګېدلې وه چې ته افغانۍ ما خو خپل ډېر پوره کوشش وکړو چې زه خپله مور در ولېږم تا په خپل نوم کړم خو تاسو دومره تادي وکړله چې تاسو اوس روان یې او کډه وړئ مونږ تادي نه ده کړې هغه خلک څنګه وي پردي کټ د نیمې شپې وي ما خو دا سوچ هم نو کړی زه خو دلته پیدا شوی یم ما خو دلته خړپوسې کړي ما خو دلته لوبې کړي دي دا خو زما سوچ هم نو چې زه یو افغان یم زه به خپل افغانستان ته ځم دې کې ستاسو ګناه نشته دی دې کې زمونږ د حکومت ګناه ده ځکه چې زمونږ پاکستانیان یا افغانیان لاړ شي بار ملکونو ته نو چې 15 کاله تیر کړي نو هغوی ته نشنلټي میلاو شي ستاسو افغانیان زمونږ په ملک کې فیدام شو زمونږ په ملک کې غټ هم شو بل چې کوم دی دومره غټ روزګارونه هم بیا هم هغوی ته نشنلټي نه میلاویږي نو دا ګناه ستاسو نه دا زمونږ د حکمرانانو بالکل صحیح خبره ده شینا خو که زه ډېر هم کوشش کوم او ته ډېر هم چغې وکړې که موږ د خپلې مینې دپاره هم چغې ووایو او که د خپل حکومت ته ډېر هم مینت وکړو خو د افغاني هسې نوم بدنام دی افغاني خلکو ولې دومره بدنام کړی دی ولې د افغانیانو په سینه کې زړه نشته ولې افغانیان مینه نشي کولی ولې افغانیان د خدای پیدا نه دي افغانیان د دې ځمکې د دې خاورې خلک نه دي پاکستان او افغانستان څوک دي خو ټول یو مسلمانان دي که نه زه به تر کومې دا چغه وخم چې پلیز بس دی یو شی دی ولې نه یو کېږي پرېږده نازکې دا خبرې اوس راته دا خبره وکړه چې زما او ستا به څه کېږي ته به څنګه زما شې زه به څنګه ستا شم ځکه چې ستاسو خو روانې کړي دي او زه خپل زړه نشم صبرولی نازکې څنګه چې ته زړه نشي صبرولی نو داسې زه زړه نشم صبرولی خو څه وکړم ورور ته څه جواب ورکړم د معاشرې خلکو ته څه جواب ورکړم خو ډېر همدغه زه خو د دې لفظ نه ډېره تنګه شوم وی کله به ځې او کله به ځې زه به درته نږدې خبر وکړم چې تا ته څه وکړم چې کله به ځې الله دې دا وخت په هغوی باندې راولي نو هغوی ته به په خپله باندې پته ولګي ستاسو افغانیان خو چې کوم دی یو پښتانه بل الحمدلله موږ ټول یو مسلمانان یو او چا پسې خندا کول نه دي پکار صرف دومره راته ووایه چې ما ته به یو شو که نه شینا ته مه خفه کېږه خفګان خو موږ له پکار دی ته و پاکستاني خوشحاله په دې چې په خپله خاوره باندې ولاړې او اواز کولی شي چې زه پاکستان یم زه به په داسې پاکستان څه وکړم چې زما مینه دې په افغانستان کې اوسه دې په پاکستان کې اوسم زه په داسې پاکستان څه کوم مه ژاړه شینا زړه به مې پړوکو کې ځکه چې زه تا سره د خط نه زیاته مینه کوم ما خو کله دا سوچ هم نه دی کړی په افغانستان کې به زه ژوند څنګه تېروم که نن ته ګورې ما دا کپړې اچولي دي صرف د دې دپاره مې دا کپړې اچولې چې دا زما د روح خواهش دی چې موږ افغانیان یو او خپل افغانستان ته روان بس چې په کومه ورځ باندې ځئ نو د هغې نه مخکې چې کوم دی نو ما له زهر راکړه چې زه مړ شم شینا داسې خبرې مه کوه چې زه ژوند تېرولی شم نو تم تېر که خو زما د افغانستان په حکومت باندې دومره پورې بروسه ده چې زه پاکستانۍ لاړ شم نو ماله به هلته ځای راکړي دا زمونږ د پاکستان په خلکو کې دا ځای نشته دی چې ته ستاسو افغانیانو له دلته په پاکستان کې ځای ورکړي صحیح خبره دې وکړه خو چاته ووایو مونږ خو ځان له چې کوم دی نو تاسو افغانیان یو مونږ داسې ګډوډ یو زمونږ په ملک کې څه روان دي کوم حکمران ویلله چې دا څه دي
دا څه کیږي ستا په پاکستان کې نشي عام دي چرس عام دي آیس عام دي د هغې مخنیوي نه کېږي صرف په پاکستان کې افغاني اوسېږي د افغاني صرف نوم بدنام د افغاني داسې او افغاني داسې ولې دا هر څه صرف افغانیان کوي زه به وګڼم که نه چې ستاسو د پاکستان افغانیان لاړ شي او بیا هم ستاسو د پاکستان سمې وخوري او زه له راشي هېڅکله هم نه سید الله هغه پیروز دې ته سوال جواب کړی چې دا کور خالی کې نو اوسه پورې خو را پیدا نه شو نیکه ما خو ورته سوال جواب کړی اوس په راشي صحیح ده السلام علیکم مرسکی وعلیکم سلام په خیر علي پیروز کېنه مرسکی خان تاسو سوال جواب کړو او ما سوال جواب کړو حاجی خان دې لپاره چې دوه درې ورځې چې ما پولیس تنګي زی راځي او ما ته کو تاسو په دې ورځ نیمه کې دا کور خالی کې نو ډیره بخوي ولې مرسکی خان مونږ د څه چل کړی دی چې مونږ تاسو ته کور خالي ولې تاسو پته نشته په اخبار کې راغلي دا دې وګوره دا خبر او چې څومره افغانان دي په پاکستان کې اوسېږي نو هغې ته ډیډلاین ورکړي چې دوی به افغانستان ته ځي او ما ته دا کور خالي کې ډېره مهرباني به وي نو مرسکی خان مونږ خو د دې خاورې پیدا یو زمونږ پلار نیکه دلته پیدا دی مونږ روزګار دلته دی مونږ د عمل کسن پرېږدو تا خبره صحیح ده پیروزه خو څه وکړم په ما باندې د بره نه زور دی زه خپله مجبور یم ما تاسو ته مخکې ولې نه وی مرسکی خان تاسو ته خو پته ده چې زمونږ پلار نیکه په دې ملک کې پیدا شوی دی پیروزه هغه زه منم زه د دې نه انکار نه کوم خو چې څه د ټولو علي هغه به ستاسو وي دغه ټولو ته یې ډر ورکړي یوازې ستاسو خو نه دی که نه ټیک ده مرسکی خان ته ورتلی شي صحیح ده وای خدایا څومره دوړه کوي چې څومره جارو کوم هغومره دوړه سیوا کوي نازکې پرېږده دا جاروګانې لالا په خیر علي ولې خیر شه جګړه دې جوړ بیا وکړه ښه جګړه مې نه ده کړې نازکې څه چلو شو لالا مرسکی خان سوال جواب کړی بیا ها چې دا کور مونږ ته خالی کوي تاسو خپل وطن ته تللی شئ لالا زموږ خو همدا وطن دی موږ به چېرته سو دا ورته ما هم ویل نازکې هغه ویل چې په ما باندې د بره نه پرېشر دی او تاڼۍ والا ویلي دي چې مهاجر چې کوم دي دا ټول د پاکستان نه بار کوي نو تاسو به خامخا ځئ لالا تا به ورته ویلو موږ خو دلته پیدا شو موږ خو دلته لوی شو زموږ خو دلته تعلیمونه دي زما خو لا تعلیم هم نه دی کمپلیټ شوی لالا زما خو دا غټ خواهش دی چې زه دلته خپل تعلیم سر ته ورسوم زما هم دا ملک خوښ دی زمونږ دلته روزګارونه دي زمونږ دلته جان پهچان دی هغه راته دقه څه ویل چې په ما به زور نه راوړئ او تاسو دا کوټه خالي کوئ لالا نو موږ به څه کوو موږ افغانستان لیدلی هم نه دی موږ په افغانستان کې ژوند څنګه تېرو لالا هغې زه نه پوهېږم نازکې خو داسې خپلو ګاونډیانو کره که چا نه څه قرضداري هغه وله ورکه او خپل سامان په مزه مزه راغونډوه سبا د خیره 10 بجې به د دې ځای نه کډه وړو داسې مه وایه لالا زه به مړه شم لالا داسې مه وایه ونازکې زه څه وکړم موږ افغانیان یو هغه زموږ خپل وطن دی موږ به خامخا هلته ځو نو موږ هلته محفوظ نه یو که نه او دلته محفوظ نه یو نو بیا دا ولې په موږ دومره ظلم ولې شروع دی هغې زه نه پوهېږم نازکې دا خو ما مرسکي خان ته مې ویل چې دا خو ټوله یو خاوره ده او ټول یو شان پښتانه یو خو هغه دغه یو خبره راټینګه کړې وه چې تاسو کوټه خالي کوئ صحیح ده چې څنګه ستا خوښه ستا خبره ما ته په سر سترګو داسې کار ته په وکړه خپلو یارانو دوستانو ګرځه او ټولو نه ته مې اجازت راوړه ټولو نه به زه اجازه راوړم ته دې ګاونډیانو کره وګرځه که د چا نه څه قرضدار تا کړی دی ستا نه کړی نو هغوی ګرځه او خانه به خانه د ټولو نه راواله زه لاړمه چې د ګاډي ماډي بندوبست کوم او ته کډه راغونډوه صحیح ده لالا مونږ افغانان یو کلک په خپل ایمان یو زار د خپل وطن یا الله زمونږ په قسمت پرې دا لیکلي ما خو دا سوچ هم نه و کړی چې زه به ځم
شینا زبستانه غیر جون څنګه تیرو څنګه مورو Aduh, dari masih pas lagi. Madi lagi pas lagi. Semua mau kini. Emang tuh hotel emang Karachi ini dasar. راعلم کنه مور را یاد شوی دا Mata pada je stadium tianu nur sini. Kitab gua dole tender sana dari sini mur paling warsham. Duri, मोरी किताब नो कतो खो किताब से उन्हें वो जगदिस्तान से वो पाकिस्तान के स्ताद लुरना हागा किताब निमगड़े पातिश मोरे निमगड़े पातिश na duri. Sesial cewek deh. Dah punya shum. मोरे जमुन करता गुनाह दादा चिमुंग स्ताद वो पाकिस्तान के उससे को स्ताद वो पाकिस्तान के अफगानियान ले इजाजत वर कर दे वे खपल वतन तलाश Cai ijazat warkale deh, duri. दादा पाकिस्तान हुकूमत मोरे द पाकिस्तान हुकूमत Duri. Makapake ka. Dadala ko ka na chikam na kiri sa kintal insan pa si Garzay. Saan ako patada? मोरे जमा को चिपट स्तर के गड़े तले नागा वो पाकिस्तान के माँ खुदा सो जब नौकड़ माँ को पति खोर खड़पो से कड़े थे माँ को पति खोर बांधने रास्ता कड़ा कड़े था और जमा खुदा अरमानो जिसने तालीम पूरा कम अखबल अफगानिस्तान के दियोल में डॉक्टर जोड़ा शो जबद अखबल अफगानियान इलाज को मोरे इलाज को Da karang baki giluri. Makapake ka. Tatapatas ta. Tada dunia de tol na yaw kaya matiha sa yaw ginay. Mangdala rubat tol yaw pukhta na eh. Samang yaw iman de. Samang yaw mazhab de. Samang yaw Quran de. Aw yaw Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam de. Aw samang yaw khuday de duri. Tatapatas ta. Duri. Pakistan او افغانستان خو په مثال د خور او ضرور دي دا ټول یو وینه ده او په چرته په ډنګ بیل شوی دي نه मोरे बस तुम जाड़ा स्तावुख के जमाने न बर्दाश्त की मोरे शिनो दे दे शिनारा पासे न मोरे نور تعالی ما د قیلور مینه درکړې در باندې ډوډۍ نشته ده मोरे माँ खोए जबस्तान शकोर पुटी खुराव माशिना सर द खपल सान नवसियात में न खड़े दा खो नसीबियो नुकड़ो मोरे नसीबियो नुकड़ो د الله خوښه ده دا د الله امتحان دی نورې تا 12مه پورې سبق ویو ته هر کال الله پاک امتحان کې پاس کړی خو دا د ژوند امتحان دی په دې شکر وباسه मजाड़ा मोरे मोरे दा सिल्लू पे माँ करस कड़वे दा माला वखना बखना कवा मोरे वखना बखना कवा کله د نور ورسره راځم अल्लाह माँ खुद देख कोर द पर डेर खूबो न लीदनु माँ खुए जो प देख कोर ता पसरा ढोले के राजम हर अरमान में पड़ के निम गड़े पातिश अल्लाह हर अरमान نورې मोरे ना वक्त दे زه به نورې ټول عمر تا ته مه ویلې چې زه ناوخته د خپل کور ته نن ته ماته په ما ناوخته دی نورې
ته یوه پوښتنه چې نه زما نوم چې ته کالج ته هم تللي مدرسې ته هم تللي خو ټول مشران او ټولې پخې ښځې په تا فخر کوي وایي د دې په شان انسان موږ نه دی لیدلی پوښتنه ښه ده دا تاله ما د خپل سر تاج درکړو او دا افغانستان هغه پاکې خاورې له زیری ورکړم ما خو یې ته به زما دپاره سره بنارسۍ راوړې یا مورې تا خو ماته نن د خپله لاسه سپین پوړلی په سر کړه دا ستا د سر تاج دی مورې ماته په هر څه قبول دی خو مورې دا سوچ خو مې نو کړی چې زما به هر څه نیمګړی پاتې کېږي مورې لاړم ځکه ژوند وفا وکړه لورې دا به هم در سره زما د لاس تسپي صحیح ده مورې ته د ژوندو په لار روانه یې مایوسه کېږه مه که ژوند بیا به هم راځي صحیح ده مورې لا پاکستان او د افغانستان یو بل یو بل ته خلاصی نشته لورې نن زموږ عوامو وګټله نن زموږ حکومت وبېلله ولې غریبانان افغان د پاکستان نه بار کوي ولې یوه وینه خپل منځ کې جدا کوي ولې مسلمانانو ته درد ملاوخي که د لر دي او که د بر دي ټول یو ټول یو پښتانه دي لورې په الله مې سپارلي په الله مې سپارلي پښتانه پېغلې ټول افغانانو ته دوا سلام وایه کشته مېرمن دوا سلام یم شه لورې د مخې دې رڼا شه یوه لور مې وغپرنله خانه به خانه کوه صحیح ده فیروزه ځه په مخه په ما نه خفه نه شې وروره څوک هم زما ډېره مجبوري ده ځه په مخه خبر شي ملک صاحب څه غلطي شوې نو بخښنه غواړم داسې خبره مه کوه بچي ما نه خو څه غلطي شوي نو ما نه خفه نه شې زه مجبور یم په ما د بره نه زور دی زه څه وکړم ما خو خپله خوره هیره کړې وه او ستاسو د پاکستان خوره خو ما خپله خوره ګڼلې وه خو ملک صاحب د احسان به ما ستا هېڅکله هم نه هېر کړې دومره صبر به م کړو چې ما خپل تعلیم پوره کړو راځه راځه که راځه نیازبینه زه بس چاته وایم چې زه ښکلې یم یا نو تا پسې ډېر خفه یم
یعنې اسمینه زما په تا پسې خفه یم دلته خو موږ د روڼو خویندو په شان لوی شو ما دې بیک کې واچوه ځان سره مې بوځه یم چې ته مرغولې تا به چې مرغوي شي تا به مې باچي ما تاله مرغۍ روړې بیا اسمینه ستا دا خبرې به مې نه هېرېږي دا مامونه مې لروړي دا ځان سره یو څه یا الله د پاکستان څومره مینه ناک خلک دي و خدایا زما وخت کې راني ازبینه دا کوته اسمینه مه ژاړه مه ژاړه دی اسمینه دا درې نازکې 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 وای ما خو دروغ ګڼلو د جانان کډه په رښتیا د عمل کوي نه ته خو ډېره بې وفا شولې نازکې تا زه چاته پرېښودم ظالمې چاته دې پرېښودم شینا مه ژاړه زه بې وفا نه یم شینا ستاسو حکومت زموږ نه بې وفا جوړ کړی دی ستاسو حکومت موږ ژوند ته نه پرېږدي ولې د افغانیانو زندګي نه ده موږ ستاسو پاکستانو سره په افغانستان کې ولې دا سلوک کوو ولې ستاسو پاکستان په افغانستان کې ژوند نه تېروي ولې زموږ غټه ګناه دا ده چې ستاسو په پاکستان کې ژوند تېرو شینا نازکې سوال درته کوم زما نه مه ځه زما د زړه دنیا به ډېره ورانه شي نازکې مه ځه زما نه نازکې حکومت چې هر څه وایي ما ته به وایي تا ته څه هم نه شي ویلی نازکې ستا جواب به زه ورکړم زه به ورکړم کومه کله چې تا مور رالېږلې وه او تا ما نه خپله ناوې جوړه کړې وه نو نن به دومره څه لار روتې وه ځکه چې زما او ستا به نکاح شوې وه خو اوس موږ سره ټایم ډېر لږ دی ما خو مرچکي بابا ته ډېر منت وکړو ما د هغه ډېر زیات منتظارې وکړه چې پلیز دومره صبر وکړه چې زه خو خپل تعلیم پوره کړم که نه شینا اوم ستا مینه نیمګړې پاتې شوه او خپل تعلیم نیمګړی پاتې شو ما خو وی چې زه به افغانستان ته ځم خو زه په افغانستان کې اسپتال یا سکول کولاوخم ولې چې زموږ په افغانستان کې صرف پابندي په دې ده چې جنکۍ به تعلیم نه کوي ما خو وی چې زه به یو غټه ډاکټره جوړېږم زه به د خپل افغانستان نوم روښانه کومه زما هر ارمان پاتې شي زما هر ارمان نیمګړی پاتې شي شینا هر ارمان نازکې الله دې ستا د فرښتو په زره امداد وکړي راځه شینا زویه راځه
ناراضه شوه وجاړه دا د خدای امتحان د الله ناراضه کیږي شکر الحمدلله چې موږ ټول یو مسلمانان یو موټی زموږ د ژوند مقصد دا دی چې موږ به ټول د لروبر پښتانه ټول زلمي خویندې وروڼه یو موږ د دې خاورې غلامان یو د دې ځمکې خدمت به کوو دا زموږ مور ده چې په هر ځای کې اوسېږي نازکې لورې الله دې ټول عمر کامیاب او کامران نه ما خو ستا رزمه کې ځان غلام ګڼلو ما خو وې دلته به زه د خانانو خدمت کوم خو زه به خپل تعلیم سر ته رسوم زما تعلیم نیمګړی پاتې شو مورې زما تعلیم نیمګړی زه ستا د زوی ناوې جوړه نه شم زه ډېره بدقسمت یم مورې ډېره بدقسمت یم نه یې بدقسمته لورې ته د مړو په لار خو نه ځې تا ته الله ډېر ژوند درکړي که ژوند بیا به هم راځي او بیا به هم راځي ټول عمر د پښتنو د زموږ د خیبر پښتونخوا دروازې به تاسو افغانان ته ټول عمر کولاوي ټول عمر هم بړه کې ځای درکړی دی او بیا به هم راځئ مورې ستا سره پاکستان مینه به هېڅکله مینه نه کوم شینا شینا که زه بوډا هم شم زه به ستا په پد کې سال زوړ کړم دا مې تا سره واده ده شینا زه به د بل چا نامې جوړه نه شم خلک څنګه وایي وایي تا مونږ وایي تاسې د دلته مونږ هلته رب خوشحاله ساتي افغانستان او پاکستان دی الله دواړه